بسم الله الرحمن الرحیم. درنو کتونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو قربان نثار صابر، یو وار بیا ستاسو په خدمت کې حاضر سوی یم. تاسو ګورئ برنامه ستاسو د مسایلو حل. که تاسو هم دا غواړئ چې خپل مسایل له موږ سره په دغه برنامه کې شریک کړئ، نو زموږ د فیسبوک و صفحې ته به ولاړ شئ. هلته به د دغې برنامې په کومنټ کې خپله مسله په مختصر شکل باندې ولیکئ، او یا هم د واتساپ له لارې به له موږ سره په لاندې شمیره باندې اړیکه ونیسئ. محترمو اوریدونکو، نور مو وخت نه اخلو، راګرځو خپلې برنامې ته. له موږ سره نن ورځ په سټوډیو کې موجود کس مولوي مفتي عبیدالله صاحب. مفتي عبیدالله صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راست. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته ټولو کتونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترم مفتی صاحب، نجیب الله له ابي بند غزنی ولایت څخه دا پوښتنه کوي چې د درود شریف شرعي حیثیت راته بیان کړي، یعنی چې درود شریف ویل فرض که واجب که سنت. ډېره مهرباني به. الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا والصلاة والسلام على خير الوراء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأبخل الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فذلك أبخل الناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم، د دې ورور په جواب کې به ووایو چې علماو، علامه شامی رحمه الله، علامه حسکفی رحمه الله، علامه طحاوی رحمه الله او غیره نور علماو د درود لپاره په اعتبار د حیثیت شرعي باندې، په اعتبار د حکم شرعي باندې شپږ قسمونه ذکر کړي دي. یعنې د درود کله فرض وي، کله واجب وي، کله سنت وي، کله مستحب وي، او کله حرام او کله مکروه وي. نو په اعتبار د حکم شرعي باندې، په اعتبار د حیثیت شرعي باندې درود د شپږو قسمو ته علماو تقسیم کړی دی. محترم مفتی صاحب، که ګرانو اوریدونکو ته دا واضحه کړي چې فرض کله ده، واجب کله ده، سنت کله ده او مستحب کله ده. فرض په ټول عمر کې پر انسان باندې یو ځل درود ویل په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې فرض ده، ځکه الله جل جلاله چې په قرآن کریم کې کوم امر صادر کړی ده: یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. دلته امر لپاره د فرضیت راغلی، لپاره د وجوب راغلی. نو په ټول ژوند کې د انسان په ټول عمر کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل یو ځل فرض ده، ولو که هغه په لمانځه کې. او درود ویل واجب کله ده، او دوهم درود چې واجب ده په دې کې علماو اختلاف کړی ده. علامه کرخی رحمه الله، امام کرخی رحمه الله وایي کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم په مجلس کې یاد سي، پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل واجب دي. خو لیکن بار بار چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم یادېږي، دوهم، دریم، څلورم، داسې بار بار چې تکراریږي، له دې سره بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له نامه سره درود ویل مستحب دي. علامه طحاوی رحمه الله فرمایي وینا له بار بار ذکر کولو سره، که دوهم وي، دریم وي، که څلورم وي، که هر څو وارد نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم یادېږي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم په مجلس کې تکراریږي، درود ور باندې ویل واجب دی. او راجح قول دی امام کرخی رحمه الله د یو ځل په مجلس کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم یاد سي واجب، دوباره دریم، څلورم، پنځم وار یا بار بار چې څونه تکراریږي هلته درود ورسره ویل مستحب دی. بل درود ویل سنت کله دی؟ سنت په څلورو ځایو کې راځي چې درود ویل په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سنت. د فرض مانځه په اخري ناسته کې درود ویل سنت دي، د نفلو په اوله ناسته کې درود ویل سنت دي، د نفلو په اخري ناسته کې درود ویل سنت دي، او په صلات جنازه کې، یعنی جنازې په لمانځه کې، د مړي په لمانځه کې درود ویل سنت. او درود ویل مستحب، علامه حسکفی رحمه الله لیکلي دي وای ټول وخت درود ویل حتی الامکان چې تر څو یو معنی شرعي نه وي موجود سوی، تر هغه وخته پورې په ټولو وختو کې درود ویل مستحب. ولیکن علامه شامی رحمه الله د دې لپاره ګڼ شمېر ځایونه ذکر کړي دي چې په دې ځای کې درود ویل مستحب. هغه یوم الجمعة ولیلتها، د جمعې په شپه باندې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل مستحب عمل.
دوهم د شنبې په ورځ باندې، د یکشنبې په ورځ باندې، د پنجشنبې په ورځ باندې درود ویل مستحب عمل دی. دریم سهار او ماښام علماء لیکلي دي سهار په ټیم کې د ماښام په ټیم کې درود ویل مستحب عمل دی. او څلورم عند زیارت قبر النبي صلی الله علیه وسلم، کله چې سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیارت ته ورسي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روضې مطهرې ته ورسي، هلته هم درود ویل مستحب عمل دی. او عند دخول المسجد والخروج منه، کله چې سړی مسجد ته داخليږي هم دا دعا دی وایي، دا درود دی په سر کې وایي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك. دغه رقم کله چې سړی له مسجد څخه خارجيږي، له مسجد څخه وځي، دا دعا دی وایي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اني اسألك من فضلك. دغه رقم نور ځایونه هم لکه په خطبو کې، د جمعې په خطبه کې، د اختر په خطبه کې، د نکاح په خطبه کې، دغه رقم په نورو خطبو کې درود ویل مستحب عمل دی. دغه رقم په صفا او مروه باندې هم درود ویل مستحب عمل دی. د دعا په سر او په پای کې درود ویل مستحب عمل دی. وروسته د اذان له جواب ورکولو درود ویل مستحب عمل دی. ګڼ شمېر نور ځایونه هم ذکر کړي دي چې په هغه کې درود ویل مستحب عمل دی. جزاک الله. مننه. که ګرانو کتونکو ته دا هم واضحه کېته یادونه وکړل چې په شپږ تقسیمه باندې ده او دا دوه پنځم او شپږم قسم چې حرام او مکروه ده، که دا ګرانو کتونکو ته لیږ علماء د حرام لپاره چې کله درود ویل په هغه ځایو کې، په هغه مواضعو کې، په هغو ځایونو کې حرام دي، هغه لپاره علماء دوه ځای لیکلي دي. یو له هغو ځایو څخه چې درود ویل پکې حرام دي، هغه دا ده چې کله یو تاجر مال د تجارت خلاص کې بیا درود ور باندې وایي په دې نیت باندې، په دې قصد باندې، په دې اراده باندې چې خلکو ته تشویق ورکړي او خلکو ته د خپل مال ښه ور باندې وکړي د درود په خاطر باندې، په دې ځای کې درود ویل حرام دي. دوهم چې درود کې ویل حرام دي، هغه کله چې یو مشر کس راسي مجلس ته بیا درود وایي په دې نیت باندې چې خلک دته ولاړ سي، خلک دته ځای ورخالي کې دی درود په دې نیت باندې وایي، په دې قصد باندې وایي، په دې اراده باندې وایي، په دې ځای کې هم درود ویل حرام دي. او دوهم چې درود ورکې ویل مکروه دي، هغه په لمانځه کې غیر له هغو ځایو څخه چې ما مخته یادونه وکړله، لکه د فرضو په آخري ناسته کې، د نفلو په اوله ناسته کې، آخري ناسته کې، په صلات جنازه کې، د جنازې په لمونځ کې، د دې بغیر نورو ځایو کې درود ویل مکروه ده. دغه رقم علامه شامي رحمه الله د درود د کراهیت لپاره و ځایونه نور هم ذکر کړي دي، په دې کې هم درود ویل مکروه دي. یو له هغو ځایو څخه د کوروالي په ټیم کې کله چې یو انسان له خپلې کوروالا سره نزدېکت کوي، په دې ټیم کې درود ویل مکروه دي. دغه رقم د انساني حاجت د پوره کولو په ټیم کې، د قضای حاجت په ټیم کې درود ویل مکروه دي. دغه رقم د مال تجارت د ترویج لپاره چې په خلکو کې رایج کړي، په دې ټیم کې هم درود ویل مکروه دي. دغه رقم د ښویېدلو په ټیم کې، د تعجب په ټیم کې، یا یو چاته پرنجی ورسي، په دې ټیم کې درود ویل مکروه دي. البته په دا دوه اخیرو کې علماو څه اختلاف کړی ده، او علامه شامي رحم الله په دا د پرنجي په ټیم کې یا د تعجب په ټیم کې یا د ذبح په ټیم کې، په دې کې هم درود ویل مکروه. مننه. خیر یوسف، هیله ده چې دغه ورور به د خپلې مسلې جواب په ښه توګه اخیستی وي. راځو د یو بل ورور پوښتنې ته. مجاهد افغان له هرات ولایت څخه دا پوښتنه کوي، که یو سړی په اوله ناسته کې درود شریف شروع کړي، په څومره اندازه درود ویلو سره سجده سهو لازمیږي؟ که دا وګرانو کتونکو ته واضحه کړي. د دې ورور د پوښتنې په ځواب کې به ووایم چې په دې کې علماو مختلف اقوال نقل کړي دي. بعضې وایي کله چې د درود شریف یو حرف ویل سي هم سجده سهو واجبېږي. بعضې علما وایي چې اللهم صل علی محمد پورې ویل سي سجده سهو واجبېږي. صحیح قول دا ده چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. اکثر علماو دې ته ترجیح ورکړې ده، ولو که د بل قول هم تصحیحګانې راغلي دي، علماو هغه ته هم تصحیح ورکړې ده. هغه دوهم قول چې ما ذکر کړو چې اللهم صل علی محمد، دغه هم تصحیحګانې راغلي دي. خو اکثر علما د موږ خپله رایه دا ده چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد پورې چې سړی په اوله ناسته کې درود ووایي، نو سجده سهو ورباندې واجبېږي. مننه. خیر یوسف، دا و مولوي مفتي عبید الله صاحب چې ګرانو کتونکو ته په مختصر شکل باندې خپلې پوښتنې ځواب کړلې. الله تعالی دې د په عمر علم کې برکت واچوي. یو ور بیا په تکرار سره دا خبر کوو، که چېرته تاسو دا غواړئ چې خپل مسایل له موږ سره شریک کړئ، نو زموږ د فیسبوک په صفحې ته به ولاړ شئ. هلته به د دغې برنامې په کومنټ کې خپله مسله په مختصر شکل باندې ولیکئ، او یا هم د واتساپ له لارې له موږ سره په لاندې شمېره باندې اړیکه ونیسئ.
تر بیا ښه وختونه ښې چارې د خدای په امان.